الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام رسته د هدایت د حکومت خاصیتونه. هغه حکومت چې شعار د خلکو هدایت وي، مهمه دنده د الله جل شانه لور ته بلنه، په نیکیو امر او د بدو چارو مخنیوی، د ولس اخلاقی ارزښتونه جوړول، روحي لوړتیا او اخلاقی فضایلو ته وده ورکول، د آخرت لور ته پاملرنه او له دنیا څخه بېرغبتي او قناعت درلودل، له ګناهونو اجتناب او د نیکو چارو په کولو کې یو تر بله مسابقه، د دعوتګارانو استخدام، د حسبه او امر بالمعروف او نهي عن المنکر، د نیشو او ټولو فسق و فجور مخنیوی، په سندرو او سیل و سرود بندیز، د مساجدو پراختیا او پالنه، د تقوا چارو ته وده او د ټولو نارواو او جنایاتو مخنیوی، د دیندارو حمایه او د فاجرانو او ملحدینو ټکول او بندول وي. قرآن عظیم شان د دغه حکومت دندې ته د اشارې په تر کې داسې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دغسې حکومت روح د خدمت، د روح احیا، د امانتونو ساتنه، سرخندنه، وفا، عدل، مساوات، لیاقت، درایت، شجاعت او قابلیت سرګند صفاتی. بشری تاریخ د جبایا او هدایت د حکومتونو شاهد دی. البته د جبایا د حکومت تمثیل، شرح او بیان ته اړتیا نه لري. دغسې حکومتونه په تیر او اوس کې ناکام شوي او شړېدلي دي. البته د هدایت حکومت په نړۍ کې ډېر په ندرت سره موندل کېږي. د بېلګې په توګه الله تعالی له نن نه 1.5 کاله دمخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عربو په ټاپووزمه کې مبعوث کړ. هغه مبارک په دعوت و بلنه لاس پورې کړ. د دغه مبارک دعوت په نتیجه کې د ده تر څنګ باعزمه، صابر او د پاخه ایمان څښتنان راټول شول. هغوی د استقامت غرونه او څلو تر دې پورې چې الله تعالی خپل پیغمبر ته د هجرت امر وکړ. اسلامي دعوت خپل منزل ته دوام ورکاو تر دې چې په مکه کې بتپال جاهلیت ونړېد او اسلامي انقلاب د بری تر درشله ورسېد. مکه فتح او جزیرة العرب د اسلام زانګو جوړه شوه. د اسلام د لارې اصیل پیروان، د ملتونو رهبران، زعیمان او حاکمان وګرځېدل. دغه مبارک حکومت د همدغه اصیل دعوت ثمره وه. دغه حکومت د عزت او شوکت څښتنو او سترې خزانې ورته الله تعالی په لاس کې ورکړي. دوی شاهانه ژوند نه خوښاو، سره له دې چې دوی ته د مفتوحه هیوادونو ډېر غنیمتونه په لاس ورغله. همدارنګه د ځمکو د مالیاتو او سوداګریزو ټکسونو بهترین فرصت په لاس ورغلی، مګر دوی زاهدانه ژوند غوره کړ او د شاهانه ژوند څخه یې کرکه درلوده. دوی د خپرسرو نظامونو جرړې وویستې. ولسونو دغه مبارک حکومت په خپلو سترګو ولیده چې نوی اسلامي دولت د هدایت حکومت دی. هلته چې دا آواز یې تر غوږو شوی و چې د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم بشریت ته د هادي او لارښود په حیث استول شوی او د ده مبارک راشدینو خلیفګانو په بشپړه توګه د ده تګلاره او مشن تعقیب کړ. د هدایت د لارې نه یو انچ انحراف ونه کړ. د حکومت د اساس ډبره په هدایت او دعوت ښودل سوې وه. دوی په دې ښه پوهېدل که چیرې دوی د مالونو او شتمنیو د راټولولو او د مرفه ژوند تېرولو لار خپله کړي، هېڅوک یې په مخ کې خنډ
نشي واقع کېدلی مګر دوی په دې ښه پوهېدل که چېرته دوی د تنعم او عیاشۍ لار خپله کړي نو دوی به د خپلو هغو ایماني وروڼو له ارمانونو سره په خیانت لاس پورې کړی چې له دې نه مخکې د جهاد په لار کې لوږې تندې او کړاوونه زغملي او په شهادت رسېدلي دي نو آیا دا به جایز وای چې حکومت د انقلاب ثمره په خپلو شخصي ګټو زار کړې وای زمونږ اتل ملت او هوډیالي صابر ملت د همدغسې حکومت لپاره 50 کاله مبارزه وکړه او په میلیونونو شهیدان یې په خپله غیږ کې وزنګول او زمونږ د هیواد څپک څپک خاوره د شهیدانو په وینو سره سوه د همدغسې ارماني دولت لپاره الله تعالی د اوسنۍ موجوده نظام د هدایت حکومت وګرځي نه د جبایه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك